دا رواره مې را سره و دوی مونږ نه لږ رامخکې شو او یو منجلو والا را روان و هغه ته مې ته راکړه بس همدغه شان مې ونیو ده ته مې ریکارډ وکړو ما ویې یا رسول الله پتا شیدا یما ستا د باغ بلبل یما بورا یما زبا خپل صادر راټول کړم زبا لاړ شم زبا خپل صادر راټول کړم زبا لاړ شم خو کافره یاره ستا غم را سره دی اس مې اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې نن مونږ راغلي یو باغچې ته د کم چې اونر دی اماد مونږ له بې انتها ریسپیکټ راکو مونږ له ډېر زیات عزت راکو مونږ له ډېر زیات مینه راکړه او زه همیشه خپل میلمانه باغچې ته راغواړم چې کومه د 400 انټرچینج سره خوا کې باغچه ریسټورنټ دی نو زه خو اول ټولو پښتنو ته دا وایم که چېرته باغچې ته نه یې راغلی نو خامخا راشئ ځکه چې سحر صاحب هم ورته راغی او سحر صاحب وایي چې بچو به مې ډېر زیات باغچه کول نو ما ورته چې ګورې د باغچې نوم وانخلئ سره دریاب ته مو چکر کړم مایې وخورئ خو ګورې د باغچې نوم وانخلئ نو نن د هغې چې د کم د نبي علیه الصلاة وسلام سره څومره مینه وکړه که نه د هغې په خاطر هغې باغچه ریسټورنټ ته هم راغلل نو زه یم تاسو هم راتللی شئ مونږ سره دلته یو بل لالا دی کله چې دیو سحر صاحب نعت ویلی نو هغه نعت بیا دیو کاپي کړلو دی هغه نعت ووی هغه هم وایرل شو خلکو خوښ کو د ده نه زه دا تپوس کوم چې تا دا کاپي ولې وکړه ډېر نیګیټیو کمنټس کړي ډېر نیګیټیو کمنټس پسې خلکو وکړل خو چونکې دی نعت ویلی و چې کله نعت یې که نه نو په هغې پسې نیګیټیو کمنټ نه بلکې هغه له حوصله ورکه هغه له ډاډ ورکه هغه له مینه ورکه چې هغه نور هم مطلب مخ په وړاندې لاړ شي ماشاءالله ورته ووایه که څنګه سایل صاحب و همداسې ده د ده نه به دا تپوس کوم خیر دی ځه دا خلک وایي چې ته کاپي کړې ده نو زه به ده ته دا تپوس پتې لازمي وکړم چې تا دا کاپي ولې کوله څه وجه وه اول خو سسټرز تاسو ډېره شکریا ادا کوم تاسو موږ له پیدو نه مصروفه ټیم کې ټیم راکړه مننه او بل کافي خلک د کامیابو خلکو کوي د قابلو خلکو بالکل عام خلکو سو کافي نه کوي او ما چې دا کافي کړې ده د حضور صلی الله علیه وسلم په عشق کې مې کړې ده دا زما د ترور زوی دی ما د اکثر په کلي کې خلکو وایي چې یاره ستا د ترور زوی دغه پچې په سري دا ګبینه او په مارکیټونو کې ناتونه وایي نو ما به ورته یاره ناتونه وایي څه کنځل خو نه کوي نو خلکو به زه په هغې باندې چېړلم خو چونکې مونږ هغه خلک یو چې مونږ چاله جواب نه ورکوو او مونږ خپله شکر د درانه خلک نو هغه خپله خوله نه سپکوو نو بل ما خپلو کشرانو ته ښولو دپاره چې هلکه ګورې زما دا ترور زوی خو دا کار کوي او کوي به مو داسې بده خبره نه ده بالکل نعت ویل شو که په بازار کې دی دا ګبین خرڅوي او ګبین خرڅوي یا مزدوري کوي دغه ګبین که نه دا ټولو خلکو مزدوریانې کړي او بیا وروسته کامیاب شوي هېڅوک هم کامیابۍ پړوی ته دا نه دي چې راغلي دي او ډایرکټ سلمي پړوی ته ښه دي دي سټپ بای سټپ تللي دي نو که هغه د زیرو نه هغې هیرو ته تللي دي که هغه مطلب مزدوري وکړي که نه او بیا هغه یو مقام ګوره بلها خلک دي دا چې څومره بزنسمینان دي که نه دیو ته دا بزنسونه او دیو ته دا ګاډي او دا ما ته بل وخت طاهر صاحب وی مونږ ډېرې سختې ورځې لیدلې دي بالکل سختې ورځې خلکو تېرې کړي نو بیا یو مقام ترلاسه کړی دی نو دغه شان هغې سختې ورځې تېرې کړي یو مقام خدای پاک ورکړو که ده چېرته د ده کاپي وکړه که نه نو په دې باندې تاسو له ډاډ او حوصله او د دې ستاینه پکار ده چې سبا بل کس هم کاپي وکړي بل هم کاپي وکړي نو زموږ د نبي علیه الصلاة وسلام سره د خلکو مینه پیدا شي عاشقان به د نبي علیه الصلاة وسلام زیات شي نو موږ له حوصله پکار ده او ډاډ پکار دی محنت کې عظمت دی او زه په دې باندې فخر کوم چې ما د کاپي کړې ده په یو ښه ځای کې مې کړې ده په غلط ځای کې مې نه نو هغه کاپي به اوس موږ ته هم وړاندې کېږي او که بیا مې راته موقع میلاو شوه نو بالکل به وړاندې کوم ما ته به هم اوس ووایه او بس دا رواره مې را سره و دوی مونږ نه لږ رامخکې شو او یو منجلو والا را روان و هغه ته مې ته راکړه بس همدغه شان مې ونیو ده ته مې ریکارډ وکړو ما ویې یا رسول الله پتا شیدا یما ستا د باغ بلبل یما بورا یما نو هغه جي باغې یو طوفان برپا شو 25 لک کسانو وکتل نو هغې باندې بیا یو مشر دی طاهر خان لالا زمونږ ډېر قدردان دی زه هسې خپل ځاني مخکې ورځو کې مې یو پالش والا اعلان وکړو
چې زه سبا له جمعې ورځ د ساحل ته وم سبا له جمعې ورځ د زما طرفه هر غریب او امیر ته امام کته پالش یو جوړه کړی طاهر لالا هغه لپاره اعلان وکړ نو زما خپل ځاني دغه څه دغه نشته هم زما خپل دا دغه دی چې یاره که طاهر لالا په جس کې وګرځي نو یو غریب له به موټر ولي کنه که یو بل ښه سړی په ګاډي کې وګرځي نو هغه بل به سایکل والي بالکل او که یو سړی په خپله په سایکل وګرځي سایکل ګرځي نو هغه به غریب سره پیاده به بدي لکه زه اول خصوصي د طاهر لالا شکریه ادا کوم بیا د هغوی دغه بل ملګري شکریه ادا کوم د هغه هم طاهر نوم دی په سعودي کې د ارشد بی په پیښور کې زما د جی امیر صاحب کامران صاحب عظیم بی اعظم بی او خصوصي زیشان بی چې دی نو هغه په ده ته خیال و ده کې بیا هغه ټیلنټ لیده جي کوم ټیلنټ چې ما ده کې د بچپن نه لیدلو ما به ده ته وي ده به جي ده یو ډېر لوی اعتبار و او ډېر لوی یقین و انشاءالله زما دا دغه دی چې شپږ اووه میاشتې کې دننه به مونږ پس د انډیا نه عمده نعت به مونږ انډیا کې وایو زما د الله پاک نه دونه زه به خپل سټرګل کوم ځکه چې د دوی د یوټیوب زه چلوم نو زه به خپل دا سټرګل کوم که نه چې عمده نعت مونږ انشاءالله په انډیا کې ساحل صاحب ریکارډ دا زما د خپل خدای پاک نه 100% یقین بالکل انشاءالله الله پاک وایي ښه امید وساته وایي ښه بدله درکړمه خو چې کله مونږ کمزوري سوچ ساتو که نه نو چې مثال مونږ الله ته وایي چې یا الله ماله 100 روپۍ راکړه یا الله ماله 100 خو کروڑ دی وغواړه ارب دی وغواړه د هغه په در کې خو څه کمی نشته هغه به تاله اربونه درکړي خو الله وایي ما نه وغواړه صدام صاحب تاسو خو وایئ لکه موږ په انډیا کې وایو د فارسي یو شعر دی چې هر ملک ماس کې ملک دا به ته د دنیا په هر یو ملک کې انشاءالله چې دنیا په هر یو ګوټ کې ماشاءالله ډېر مسلمانان او ډېر عاشقي رسول شته دی د الله سره مینه لرونکي خلک شته دی ډېره زیاته مهرباني خوشحاله اوسئ قدرمند شئ الله پاک دې هم تاسو کامیاب کړي او ستاسو چې کومه دغه مینه ده د نبي علیه الصلاة والسلام سره د هغه په خاطر تاسو ته او سهار صاحب ته یو مقام حاصل شو داسې موږ له د الله سره هم مینه پکار ده د الله د بندګانو سره هم مینه پکار ده ځکه چې مونږ الله پاک پیدا کړي او د الله وایي چې زما د بندګانو سره ښه وکړه زه به ستا سره ښه کوم زما یو شعر دی قربان دا به ووایم ستاسو دې خبرې پسې همدغه عبادت دی او همدغه دین ایمان دنیا کې چې پکار شي یو انسان د بل انسان بالکل او نه دغه وایي عباسي صاحب وایي چې انسانانو ته چې لار د مینې ښایي انسانانو ته چې لار د مینې ښایي اباسین دې هم د هغې ډیوې تیل شي او د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډېره مننه دوی خو لکه د اباسین صاحب شعر مو ستاسو شعر دوی خپل سونه دغه خو تاسو چې دا کوم کتاب ما راکوې که نه نو د دې نه تاسو ما ته عمده عنوان چې تاسو یې څه لیکلی دی نو په دې مې وجني نو په دې مې وجني بالکل دا زما کتاب دی نو په دې مې وجني دا تاسو ته ملاوېدلی شي په قصه خوانۍ کې کولی شئ چې تاسو ما دا کتاب واخلئ او دا ولولئ نو په دې مې وژنې د دې غزل یو دوه شعرونه به تاسو ته ووایم چې زه چې د هر وخت یادوم نو په دې مې وژنې زه چې د هر وخت یادوم نو په دې مې وژنې ستا په عادت ته خفه کوم نو په دې مې وژنې او هغه عزت هغه درنوالی خو په تا کې نشته هغه عزت هغه درنوالی خو په تا کې نشته اخلاص چې زړه درنه صبروم نو په دې مې وژنې نو دغه زما غزل او تاسو ته به دا کتاب د خپل طرف نه تحفه هم کم زه ډېرو کمو خلکو له کتاب ورکوم خپل د هغې وجه دا ده که نه چې نن سبا د کتاب لوستونکي نشته دی نو زه ډېر خصوصي خلکو له ورکوم په هغې خصوصي خلکو کې تاسو هم یې زما له طرف نه تاسو زما دغه کتاب ډېره مننه جي زما لپاره دا د اعزاز خبره تاسو خوشحاله اوسئ بله یو خبره جي خلک په هر څه باندې کورونه ورکوي او کتاب د ډالۍ ته پته مې کتاب هم اخیستل پکار بلکې ګران کتاب اخیستل پکار بالکل همداسې د پښتو ژبې قدر پیدا شي پښتو ژبه به درنه شي ډېره مننه چېرته چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ په الله مو سپارم د الله په امان